أما بعد قال تبارك تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. د دین اسلام ډیرو قدرمنو مسلمانانو د ټولو نه اول خو ستاسو د دې مسجد د طریقه کار چې د هرې جمعې په شپه باندې عالم را غوښتل او دغه شانتي د دعوت الی الله د الله دین ته درابللو د ایمان د زیادت د پاره یو مجلس مقررول دا ډېر خسته فکر او سوچ دی. الله سبحانه و تعالی دی هغه خلکو ته اجرونه ورکي چې داسې مجالس برابرۍ او پدې کې خپل منډې تړډې هلې ځلې کوي. زما محترمو دا هغه مجالس دي چې الله د دې کار د وجنه د دې عمل د وجنه زموږ امت بهتر امت ګرځولیو. قرآن کې الله فرمایي کنتم خیر امه، امتونه ډیر دي خو تاسو په امتونو کې یو غوره امت ګرځېدلی یې. د څه د وجنه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. د دې د وجنه غوره امت ګرځېدلی یې چې نیکی ته به خلک رابلی، خلکو ته به امر په نیکی باندې ورکوي چې نیکی وکړه، مونځ وکړه، تهجد وکړه، د قرآن تلاوت وکړه، اذکار وکړه. وتنهون عن المنکر، د بدۍ نه به خلک منې کوي. دروغ مه وایه، غیبت مه کوه، تهمت مه تړه، بهتان مه تړه، چغلخوري مه کوه، سود مه کوه، نور چې څومره منکرات دي د هغې نه به خلک منع کوي. نو د دې عمل د وجه نه به تاسو غوره امت وګرځئ. زما محترمو دا عمل په من کې ډېر کم دی. د دعوت الی الله ماده په من کې ډېره کمه ده چې سړی الله ته راوغواړو. یو کس به اودس کړی د کور نه به را رواني، دا به ښه نیک عمل د ده اراده به دی چې زه مونځ وکړم. خو دا مؤمن مسلمان به داسې نه کي چې په کور کې د ده ناس مېلمه دی هغه ته م ووایي چې مېلمه راځه ته م مونځ وکړه. د ده بچي دي دا بچو ته ونه وایي چې راځه بچیه ته م مونځ وکړه. په لاره کې د ده ملګري یاران دوستان دي دا هغه ته نه وایي چې راځه ته م مونځ وکړه. دا ماده په من کې ډېره کمه ده. او د فتنو په دور کې چې د چا داسې سوچي چې عالم د لرې نه راغواړي د دې دپاره چې زموږ نوجوان نسل ته څه خبرې وکړي او دوی په اصلاح باندې شي. والله العظیم زموږ او ستاسو معاشره ډېره خطرناک طرف ته روانه ده. زموږ مشران غافله پراته دي، کشران هم تباه شو، برباد شو. دا سوشل میډیا راوسپړئ، تاسو په دې کې وګورئ زموږ نوجوان نسل دې حد ته رسېدلی چې د مسلمان په کور کې پیدا، پلاری مسلمان، موري مسلمان، اروری مسلمان، دته د خپل د نبی د سیرت په باره کې علم نشته. ابله شپه مې دا نیټ کته یو ویډیو مې د مخې تېره شو، یو صحافي را لګېدلی دی، یو څو نوجوانانو نه تپوسونه کول، وی زمونږ اخیرنی نبی څوک دی تا ته پته شته؟ وی یره جي ما څه تبلیغ نه دی کړی، ما ته د دې پته نشته. وی د چا امتي؟ وی ما ته پته نشته. دا زما استاد معاشري حال دی. دا د څه د وجې نه چې ما ته په دعوت باندې شرمېږو، که چاته نیکه خبره کو، دعوت الی الله کو، په دې باندې موږ ته شرم راځي او زموږ دا سوچ او دا فکر جوړ شوی چې ګینې نیکۍ ته به صرف دا مولیان خلک رابلي.
دا تبلیغ به هغه سړی کوي چې ګینې چا کامل علم حاصل کړی نه ګینې زموږ ذمواري نه ده نه. زما محترمو دا د دعوت میدان ډیر پراخ او وسیع میدان دی. تا ته د یو مسلې په باره کې پته شته، ته د دې مسلې عالمي په کور کې دا مسله بیان کا. تا د یو مسلې په باره کې پته شته، خپلې بیبي ته دا مسله بیان کا. تا ته د یو مسلې په باره کې پته شته، خپلو بچو ته دا مسله بیان کا. په والله العظیم زمونږ په کورونو کې د دې اهتمام نشته. نو بیا به موږ د هغه نوجوان نسل نه دا توقع وساتو چې دته به د خپل نبي نوم معلوم شي. په داسې معاشره کې به بیا موږ دا توقع وساتو چې یاره دا نوجوان نسل به د دین نه خبر شي. هیڅکله نه. زما محترمو د خپلو بچو تربیت په خپلو لاسونو باندې وکړي. په والله العظیم چې زموږ نوجوان نسل د دعوت د کمود د وجنه، د دعوت د نشوالي د وجنه بل طرف ته روان دی. دا ماده په ځان کې پیدا کوي، په کورونو کې داسې مجالس مقرر کوي. ضروري نه ده چې ستا بیان د پاره به ډیر مخلوق او جومات ډک شي. یو څو کسان دي ته ورته دعوت ورکړه، خپل کور ته عالم راوغواړه. ستا په کور کې ستا بچي دي، دغه بچي چې ستا نه د دې عالم نه څه زده کړي او دا په عمل کې راولي، دا ستا دپاره ډېره د خیر خبره ده. علي رضی الله تعالی عنہ ته د الله رسول فرمایلی و، فوالله زما د الله په ذات قسم ای علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. کستا د وجه الله یو کستا، ډیرو کسانو ته نه، صرف یو تن ته الله هدایت وکي، دا په هدایت باندې شي. خیر لک ستا د پاره د سرو اوښانو نه غوره عمل دی دا یو کس سمې لارې ته راوستل. که زمونږ د ننني پروګرام نه، زمونږ د دې ننني بیان نه په دې ټوله مجموعه کې صرف یو کس ته هدایت میلاو شي، بس موږ کامیاب شو. حاجي صاحب ته کامیاب شو، دا د جومات خلک کامیاب شو. د الله رسول وایي د سرو اوښانو نه ستا دپاره غوره دی. او د سرو اوښانو قیمت په هغه وخت کې داسې یو لکه په دې وخت کې چې د قیمتي ګاډي قیمتي. علي رضی الله تعالی عنہ ته داسې د الله رسول ویلي او موږ ته خو الله حکم هم د دې کړی و، قوا انفسکم واهلیکم نارا. الله فرمایلی و موږ ته چې خپل ځانونه هم د اور نه بچ کړئ، خو ستاسو په ذمه یو ډیوټي ده، واهلیکم خپل اهل او عیال، خپل بچی د هغوی تربیت هم وکړئ، هغوی هم د اور نه بچ کړئ. ډېر مشران په دې باندې عمل نه کوي. خفه کېږو به نه. بچی ته په لږه خبره باندې چې په دنیاوي امورو کې یو 2 روپۍ تاوان ور رسولی د ده میټر هی کېږي ورته. دا د بچی سره خبرې هم پرېږدي، دا د بچی سره هر قسمه مسلې تک ته تیاری، ولې د دنیا یو 2 روپۍ تاوان یې ورته ورکړی دی. خو که دا بچی دین باندې عمل نه کوي، جمع ولاړه ده د ده بچی په کور کې پروت دی، دا ورته داسې نشي ویلی چې بچیه راپاسه د الله قرض دی، د الله حق ادا کړه، مونځ در باندې الله فرض کړی دی، دا وکړه. د الله رسول خو موږ ته دومره قدر ویلي و، مرو اولادکم، خپل اولادونو ته حکم ورکئ، اذا بلغوا 7 سنین، کله چې 7 کالو ته ورسیږي نو خپل اولادونو ته د مانځه حکم ورکئ. واضربوا علیهم، او چې د 7 کالو نه واوښتل 10 کالو ته ورسېدو، واضربوا علیهم، په وهلو به جومات ته راولي، د تربیت دپاره وهلو هم ورکوه. د دې دپاره چې ستا بچی بېلمازه جوړ نشي. زمونږ په دې مولیانو کې هم د دې ماده ډېره کمه شوې ده. د هغې وجه دا ده که په مولا جومات کې ناست دی او د جومات محتمم سودخوري، مولا جرأت نشي کوی چې د سود باندې رد وکړي. هر کله د مولا په اوصافو کې دا 3 وصفونه داخل شو، دا 3 صفات په یو مولا کې داخل شو، د هغه مولا دعوت هم مؤثري او هغه مولا بیا هر ځای کې حق هم بیانوي شي. یو پکې اخلاص داخل شو چې د په خپل دعوت کې اخلاص پیدا کوي، اخلاص چې د الله دپاره دا مسله بیانوم.
او د خلکو د ملامتیا نه یریدل نو دا مولا بیا حق بیانوي شي. دویم په دې مولا کې جرأت پیدا شو، بهادری پیدا شو، نو دا مولا بیا حق بیانوي شي. دریم هغه مولا حق بیانوي شي چې هغه په دې خپل علم باندې عمل پیدا کړي، بیا دا د خلکو د ملامتیا نه یریږي، بیا حق بیانوي شي. زمونږ په مساجدو کې د حق بیان ډیر کم شوی دی. الله مونږ ته توفیق را کړی دی، دا ښکلې عقیده راته الله را کړې ده، دا صفا منهج راته الله را کړی دی، دا د سنتو برابر اعمال راته الله را کړی دي، دا الله د نبی په سنتو باندې د عمل توفیق راته الله را کړی دی. بیا هم ما ته د دې دعوت نه کوو، دا به زما او ستا غټه بدبختي. دلته په دې موجوده وخت کې تبلیغیان حضرات به تاسو کتلي د شپږو نمبرو دپاره حیران شي ورته څومره محنت کوي، څومره کوششونه کوي. د هر چا کور ته ځي، ګیټ ډبوي، راوځي، په طریقه باندې خبره کوي د دې دپاره چې شپږ نمبرې ور ورسو. هغوی په دې باندې نه شرمېږي. د باړې نسوارو والا په بازار کې چغې وایي چې په 10 روپۍ د باړې نسوار، هغه د نسوار په خرڅېدو باندې نه شرمېږي. عام معاشره کې ټیک ټاکر د خپلې ښځې نه ویډیو جوړوي او دا په دې موبایل کې ګډېږي، د ګډاګانو ویډیوګانې شیر کوي، دا په دې باندې نه شرمېږي. خو ما او تا په دې باندې شرمېږو چې چاته د محمد رسول الله د هغه سنت بیان کو، یا د الله سبحانه وتعالی څه د قرآن یو آیات ورته بیان کو. زما محترمو دا ماده ځان کې پیدا کړئ. که یو آیات درته معلومي، دا هغه آیات تبلیغ شروع کوي، مخکې ورسوئ. که 2 آیاتونه درته معلومي، د 2 آیاتونو تبلیغ شروع کوي. ضروري نه ده چې په منبر ودرېږي، په لاره کې ودرېږه، په بیټک کې کېنه، په خپله کوټه کې کېنه، خپل بچي راجمع کړه، دا مسله ورته بیان کړه. د دې اهتمام ډېر پیدا کوي. ځکه الله سبحانه وتعالی د دې د وجې نه زمونږ امت غوره امت ګرځولی و. او الله سبحانه وتعالی په ټولو ویناګانو کې د ټولو نه غوره وینام د هغه چا ده چې الله طرف ته دعوت ورکوي. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. الله وی د هغه چا نه وینا د چا ښایسته کیدی شي چې دعا الى الله، الله طرف ته دا دعوت کوي. دعا الى الله، دعوت الى الله په دې کې موجودي. دعا الى الله د الله طرف ته خلق را بلی، او صرف دعوت نه کوي، د خولې دعوی نه وي. وعمل صالحا، په خپله په دې عمل کوي. وقال انني من المسلمين، او دا خپل ځان د مسلمانانو نه شماري، نو د ده وینا د ټولو نه غوره وینا ده. که غواړئ چې ویناګانې م غوره شي، خبرې م غوره شي، د الله طرف ته دعوت شروع. زما محترمو، دا د دعوت صفت ډېر ناشنا صفت دی. الله قرآن کې کله ناکله د دې نسبت ځان تم کړی دی. والله يدعو الى دار السلام. الله تاسو جنت ته رابلي، الله تاسو ته دعوت درکوي چې جنت ته راشئ. او دا د دعوت صفت داسې ناشنا صفت دی. قرآن کې الله خپل نبی ته بار بار تبلیغ په باره کې حکم کړی دی، او بار بار یې ورته ویلي دي ادعو الى سبیل ربک بالحکمه. نبی دعوت کوا، دعوت ماده په ځان کې پیدا کا، تبلیغ کوا. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، تبلیغ په ځان کې پیدا کا. هر کله چې زمونږ په معاشره کې تبلیغ عام شو او په موږ کې د تبلیغ ماده پیدا شوه، زمونږ معاشره صفا کېږي، زمونږ نوجوان نسل دا برابریږي. او که موږ دا فکر لرو چې یاره ملا به په جومات کې مسلې بیانوي او زه د خپلو بچو د تربیت نه غافله پروت یم، هیڅکله زما او ستا د بچو تربیت په دې باندې نه کېږي. ګورې، زما او ستا ذمهواري ده چې بچو ته به خپل هم تربیت ورکوو. کومې مسلې چې موږ په جومات کې به یادې کړي دي، د عالم د خولې نه مې اورېدلي دي، په کور کې به زه د خپلو بچو ته بیانوم، خپل عمل کې به یې راولم. مولا خو ستا بچي ته کور ته نشي ننوتی چې خبره ورته ور واچوي، خو دا خو ستا په ذمه ده چې خپل بچی دې جومات ته راولي او دې مولا ته یې کښېني او د مولا دا خبرې هغه واوري او په هغه باندې اثر وکړي. د دې د وجه نه عبدالرحمن بابا یو شعر کې دا خبره کړې ده چې تربیت خاندانی ورسره نه وي، د معلم په نصیحت به سړی نه کړي.
چې د خپل خاندان نه تربیت نه یاخسته د مور او پلار نه تربیت نه یاخسته ستا بچي ګوره د مولا په محض نصیحت باندې نه برابرېږي ته بس لږ ډېر قار او تروش به ورته تکې اله به د مولا نصیحت په ده باندې اثر د دې د وجه نه دا د دعوت ماده په ځان کې پیدا کوي زما د خبرې او د دې ټول بیان خلاصه هغه دا ده په مونږ کې د هر سړی داعي جوړ شي داعي معنی دا الله طرف ته د خلک رابلي کاغه په کور کې کاغه بهري که په کوڅه کې که په حجره کې که په هر ځای کې بس دا داعي د ځان نه جوړ کړي د خیر داعي دعوت الی الله ماده د په ځان کې پیدا کړي او عمل دی مضبوط کی په خپل دعوت دی عمل شروع کی الله سبحانه و تعالی به د دعوت په نتیجه کې ډیر خلکو ته حق نصیب کی زما محترمو يهود او نصارا په دې میشن کې دومره کامیاب شوي دي چې زما استاد ذهنونو خرابولو د پاره د افکارو خرابولو د پاره د نظریاتو خرابولو د پاره د خپل تبلیغ د پاره دومره حد ته تللی دي چې حیران بشي سوچ او تصور به ورته حیران شي موبایلونه را تراکل خپل جوبونو ته موبایلونه را ترانه نه باسل د دې د پاره چې په مونږ باندې دین خراب په موبایلونو کې راته داسې سافټویر او داسې اپلیکیشن راواچولي چې زما استاد ایمان تباہی ورسره کیږي تر دې حد پورې تللی دي چې یو عیسائی په باره کې راځي غیر مسلم دی مایکل هارت دا غنوم دی هغه یو کتاب لیکلی په انګریزي کې او بیا په اردو کې ترجمه شوی د عاصم بټ په نوم باندې یو کس دی هغه ترجمه کړی دی د کتاب نوم دی دنیا کې 100 عظیم انسان په دنیا کې 100 عظیم انسانان چې کوم دي په دې کې دوه داسې شخصیتونه داخل کړي دي چې حیران بشي په خپل عیسائی دی غیر مسلم دی خو د ټولو نه اول د کتاب په شروع کې د محمد رسول الله ذکر کړی دی او په 92 نمبر کې بیا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی چیرې دا د مسلمانانو دویم خلیفہ تیر شوی دی او داغه سیرت ذکر کړی دی چاته تاسو وکړو چې ته خو غیر مسلم یې ته خو د اسلام سره تعلق هم نشته ته خو په نبی لا ایمان هم نه دی راوړی د ذکر دی ولې کړی دی وای دا مې د دې لپاره کړی دی چې زه خپل دعوت د خپل आवाज خپل عیسایت د مسلمانانو کورونو ته داخل کم ما چې دغه دوه اشخاص ذکر په کتاب کې کړي دا غوی د نبی ذکر می کړي دی او دا غوی د صحابي عمر فاروق ذکر می کړي د دې د برکت اوس مسلمانو ممالکو ته زما کتاب په ارباو کرباو تعداد سره روان دي تاسو مر د خپل دعوت د لپاره مهنت ما تاسو چې صفه دین د لپاره مهنت نکو والله لازم په دې باندې شرمېږو د دعوت ماده ځان کې پیدا کړي چې هر ځای کې د الله خبري هر ځای کې د رسول الله خبري خپل عمل برابر کو دا دعوت شروع او د الله نه سوالم کو چې الله علم مې نه دی کړی دا ما ته ګوره خبره مې یاد ده الله په دعوت کې مې اثر واچوه الله سبحانه و تعالی به په دعوت کې اثر واچي بل دا د دعوت کار دا د انبیاو کار دی څومره انبیا چې د دنیا ته راغلي دي دوی د دعوت ذمہواری او د تبلیغ د ډیوټي ادا کړی ده بالاخر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغلی دی هم ټول عمر د الله د رسول په دوه شیزونو کې تیر شوی دعوت او جهاد تبلیغ او جهاد خلق لګیا دي د باطل او افکارو د لپاره تبلیغ کوي نه شرمېږي خلق لګیا دي د گمراه عقایدو د لپاره تبلیغ کوي نه شرمېږي خلق لګیا دي خپل مولایان خپل امامان د خلکو په منځ کې هغه د رسول الله مرتبه ته رسي او د خلکو ذهنونه په دې برابرۍ په دې نه شرمېږي چې ته پاسېږي او دا خبره وکړي چې یاره د رسول الله خبره به د ټولو خبرو د پاسې او د رسول الله د سنتو موافق خپل مونځ ادا کوي او د رسول الله په سنتو باندې خپل ژوندۍ برابر کوي او د الله سبحانه و تعالی احکامات مني په دې باندې به ته شرمېږي زما محترمو دا ماده د ځان نه وباس رسول الله سنت په ځان کې عملي کوي زمونږ استاد خوږ نبی داعی او داعی داغه په اوصافو کې یو وصف الله قران کې دام ذکر کړی دی وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا رسول الله داعی مو د الله طرف ته خلقم رابلل د دې د وجه نه په یو حدیث کې د راځي
نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ ودو دو ملائک رال پاغه دو ملائکو کې یو ملائک ویل چې دا وده دی بلی ملائک ورته ویل چې نه سترګې وده دي زړه یخ دی خو لیکن د دې نبی مثال داسې دی د الله رسول فرمایي چې بیا زما مثال ذکر کړ د دې مثال هغه سړی په شانتي دی جعل دارن چې یو کور جوړ کو بنا دارن یو کور جوړ او پاغه کور کې یو خسته دسترخوان خور کو روټي پاغه کې خوست او یو کس ولېګل چې لاړ شه خلکو ته وایا چې هغه پلانکی سړی کور جوړ کړي دی راشي هغه کور تم داخل شي او خوراک بم وکي هغه کور بم ویني او دا روان شو د خلکو باندې ګرځیدل او خلکو ته ویلي چې روټي لراشي هغه پلانکی کور کې دسترخوان لګیدلې دي راځي روټي به وخوري نو وې دا خلک را روان شو چې کوم خلک رال کور تم داخل شو او روټي مو خړله وې دغه شانتي مثال د محمد رسول الله دی چې د کور نه مراد جنت دی او پدعي محمد اغا استاذ او اغا داعي محمد رسول الله دی چې د محمد رسول الله خبري ومنلي جنت تبم داخل شي واكل من المأدبه او د جنت د میوونه او د جنت د دسترخوان نه بم خوراک ته دې د وجنه زما استا خوګ نبی داعي باغی کې د دعوت ماده موجوده و الله د دعوت د پر را لېګلو ما تعالی په کار دي چې دا ماده په ځان کې پیدا کړ عرباز بن ساریه رضی الله تعالی عنہ فرمای د الله رسول دعوت ډیر ناشنا دعوت ډیر مؤثر دعوت صحابه کرام بم ایخ ورته ناستو چې د الله د رسول د خلینا به کوم خبره راوځي بس چې فورا په عمل کې راول ایخ به ورته ناستو ایخ یو خبره وې د رسول الله د دې ځله په تخته باندې لیکله حیران بشي د الله رسول بچ په بیان کې څنګه طرف ته متوجه شو د صحابه کرامو حیا دي ته وګورئ چې صحابه کرامو به د حیا د وجه خپل نظرونه کته کړ د دې لپاره چې د رسول الله د سترګو سره زمونږ سترګې مخامخ نشي حیا هم پکې دومره موجود و او د رسول الله د خلینه وړه خبره چې راوتله صحابه کرامو به دې زړه پورې لګوله عرباز بن ساریه رضی الله تعالی عنہ فرمای و یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کول او دسی بیان یې وکړو دومره خپل بیان یې وکړو چې ظرفت منها العيون دسترګو نو وخت روان شو ووجلت منها القلوب سمره زړونه چې دلته موجود سمره انسانان چې موجود وي دا ټول انسانان سم په یره کې شو چې د الله رسول سمره خپل خبرې وکړي وي موږ را پاسې د ورته هم ویلې د الله رسوله ان هذه لموعظه مودع د الله رسول استخو نن دسي خبرې وي تاسو خو نن دسي دعوت مونږ ته راکړه دسي بیان هم راته وکړه گویا چې د دې بیان نه پس تاسو د موږ نه جدا کیږئ د موږ نه رخصتیږئ د الله رسول لږ نور بیان هم راته وکړه لږ نصیحت راته نور هم وکړه لږ نور وصیت هم راته وکړه زما محترمو د صحابه کرامو د دسي مجالس سره ډیره مینه وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرو ته به خوشحالیدل مطالبه به کوله د الله رسول مونږ ته خبره وکړه بیان وکړه مونږ پوهه کړه په دې مسله باندې ما او تاکم په کار دا دی چې دا ماده موجود شي چې دی علماء تکینو مولوی صاحب ته وایو چې مولوی صاحب په دې موضوع باندې نن خبره وکړه دا عمل په مونږ کې نشته په مونږ معاشره کې د دې عمل کمې دی دې موضوع باندې مونږ ته بیان وکړه خپل بچي خپل اهل او عیال خپل یاران دوستان ملګری داسې مجالس ته حاضر کو د دې لپاره چې دا د حق دعوت هغه ته ورورسي زما محترمو دا د کامیابی خبره نه ده چې بس ما او تا د حق د عقیده او پیژندل او په دې باندې عمل شروع کامله کامیابی هغه ده چې زما او ستا په چم او گاون کې چې څومره خلک بیلاری دي تا ته پته ده چې زما دا مسلمان رور دی دا په دې مسله چا نه دی پوي کړي ځان سره را روان کو ورته وی ورازه زمون مولوی صاحب را روان دی دا هغه بیان ته وکینو ته واوره دا خبرې کچر ته خوان دي درک عمل په وکا که خوان دي در نه کمی کا نو دا د مولوی صاحب دی جمعات ته او د مولوی صاحب بیان ته حاضر کا ستا په دې کې حصہ شامل شو ته هم داعی وګرځېدی اگر چې تا ورته بیان نه دی کړی تا ورته دعوت نه دی کړی دا ستا دعوت دی چې دا تارا وسره دی جمعات ته داخل
د عالم بیان ته کېنول دا ستا پوره دعوت دی ستا په دې کې پوره حصہ ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من دل على خیر فله مثل اجر فاعله چا چې د یو کس په یو خیر باندې رهنمایي وکړه د خیر یو کاری ورته وښود فله مثل اجر فاعله دا چې څومره کرتم دا د خیر کار کوي نو دا چا چې رهنمایي کړي دا چا چې دا کس د جمعات تر اوسته د ټول عمره پورې به د په دې کې حصے او دا چې څومره منځونه د سنت برابر کوي دا چې په کومه مسله د یاد کړي د هغه مسله عمل کوي د دې دوانو په کې شرکتي د دې مولوی سے هم په دې کې حصے د اجر او دا چا چې راوسته دي د هم په دې کې پوره حصے د نن عزم وکړي چې موږ به د دعوت دا کار کوو به کنه ان شاء الله تعالی په دې کې خو باندې شرمېږو کنه خپل بچونه د خپل کور نه د دې دعوت دا پروګرام شروع چې نن لاړ شي چې تا په دې بیان کې یو حدیث یاد کړي یو خبره خو به یاد کړي کنه چې لاړ شي کینه کور کې په خطر طریقه باندې دا خبره وکړه بس ته داعی وګرځېږي یا که هیڅ نه غټ موبایل استعمالي د ټچ والا موبایل دی په فیسبوک آی ډی دي در سره د واتس اپ ګروپونه لري واتس اپ لري د یو عالم بیان دی بل چاته ولېږل ته هم په دې کې داعی شمارل کېږي د یو عالم بیان دی نشر که ستام په دې کې پوره حصہ ده ته په دې کې داعی شمارل کېږي والله العظیم خلق دعوت ته تګي ناستي تګي دا قرآن او سنت خلکو ته چا نه دی بیان کړي خلک چې واوري حیران شي چې یاره څومره خوږې خبرې تا وکړي حال دا چې په دې کې کمال د دې داعی نه وي دا د الله د رسول خبرې خوږې دي مؤثرې خبرې دي په زړه باندې تاثیر کوي دې مولیانو ورته خوبونه او کیسې او کهانیانې بیان کړي دي والله العظیم عوام خلکو د قرآن او سنت نه لرې ساتلي چې دا د قرآن او سنت بیانات هغوی ته ورورسېږي حیران شي سم دواره په عمل کوي ډېر خلک موږ وکته چې د قرآن او سنت دا بیانات یې واورېدل حیران شو وایي اوسه پورې خو به موږ داسې مسلې نه اورېدلې زموږ مولوي صاحب خو به دا مسلې نه بیانولې دا ستا څومره ښایسته مسلې دي خلک دعوت ته په والله العظیم تږي ناست خو به هر حال د دې مبلغین کم دي د قرآن او سنت او چې کم دي نو د هغوی اواز ټولو ته نه وررسي باید چې موږ د علماو سره په دې کې مرسته وکړو د دوی بیانات د خلکو ته ورورسو د دوی اواز د خلکو ته ورورسو چې دا خلک په دې باندې عمل شروع او د دې د وجه نه زما محترمو دا یو نقطه یاد وساتئ دا مهمه نه ده چې ته چاته بیان وکړې او دعوت ورکړې هغه به ستا خبره ومني نه قرآن کې الله سبحانه وتعالی اکثر واصبر على ما یقولون دا د صبر لفظ د دعوت سره ذکر کړی دی دې کې معنا د دې پرته ده کله ناکله به ته یو چاته د خیر خبره وکړي دعوت به ورته وکړي خو هغه کس باندې به ستا دا خبره بده ولګي ستا بېعزتي به وکړي واصبر په دې بېعزتۍ باندې به صبر کړي کله ناکله به ته چاته خبره وکړي هغه به راپاڅېږي تا به د جومات نه وباسي د بیټک نه به دې وباسي د کور نه به دې وباسي سپکې سپورې به درته ووایي واصبر په دې خبره باندې به بیا صبر کړي ځکه چې د دین دپاره دومره لږې ډېرې سختې تېرې نه کړي دا دین دومره په اسانتیا یې موږ ته نه دی را رسېدلی دا مکه دین دی دا مکه اسلام دی دا مکه دعوت دی چې د دې دعوت د تبلیغ دپاره زما او ستا خوږ نبي طائف ته د مدینې نه روان شو طائف ته لاړې طائف والاو ته دعوت ورکړ طائف والاو راولګېدل د الله رسول په کاڼو ویشتل دا مغه دعوت دی چې د دې دعوت په خاطر باندې محمد رسول الله باندې د احد په غزا کې د تورو گزارونه شوي دي دقه اوصاف او دغه شانتي سینه به غټه وساتي دعوت به کې د رسول الله سنت بیانوه چې څوک ارسه وی دي که چا کنځلیم کولی خیر دی برداشت که چا دې بېعزتي م کوله خیر دی برداشت دویمه طریقه په دې دعوت کې دا اختیار کا چې لږه ډېره نرمي په خپل دعوت کې پیدا کړه زما او ستا لهجه سخته ده الفاظ موږ سخت ادا کوو ډېر ملګري داسې دي دعوت ښه ښایسته دعوت کوي خو الفاظ یې سخت وي لهجه یې سخته وي طریقه یې غلطه وي هغه دعوت د ده ترقي نه کوي مخکې نه ځي ډېر مولیان دي په مساجدو کې بیانات کوي خو خلک یې دومره متنفره کړي دي چې څوک نه راځي چې د ده بیان ته کښېني او د ده بیان واوري خپله لهجه کې نرمي پیدا کړي خپل بیان د انداز نرمۍ لهجې ته واړوه فرعون د الله څومره عظیم دشمن تیر شوی الله چې کله موسی علیه السلام او د هغه ورور هارون علیه السلام ته ویلي
چې لاړ شه د فرعون خواته دا سرکشه شوی دی فقولا له قولا لینا فرعون دی دا الله عظیم دشمن دی خو اے موسی او اے هارون فقولا له قولا لینا فرعون ډیر متشدد دی ډیر باغی انسان دی دا الله دشمن دی سره د دې ورته نرم خبرې وکړه کېدای شي الله رب العالمین د دې نرم خبرو د وجه نه د زړه کې لږ ډیر میلان پیدا کړي زمونږ ډیر علما دعوت کوي په ښه طریقه باندې خو زمونږ د مشرانو د غلطې لهجې د بیانولو د وجه نه هغه دعوت مؤثر نه خپله لهجه کې بدلون را پیدا کړي که د یو عالم بیان چاته لیږي په داسې طریقه باندې نه چې د خپل عالم نه هغه اسمان جوړ کړي او د هغه د مولا نه ځمکه جوړه کړي نه په ښه طریقه باندې ورولېږه تا د خپلو مولي صاحبانو بیانات اورېدلي دي خیر دی د هر چا خبره به اورو دا هم واوره کېدای شي ستا د یو بیان د لیږلو د وجې نه هغه ته الله د توحید عقیده نصیب د چا په تندي خو یې نه لیکلي که نه دا د انسانانو زړونه د الله سبحانه وتعالی په دې دوو ګوتو کې دي حدیث کې راځي ان قلوب بني آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن د دې ټولو انسانانو زړونه د الله سبحانه وتعالی د دې دوو ګوتو په منځ کې دي چې الله یې کوم طرف ته وغواړي اړی راړي کېدای شي د یو عالم چې هیڅ عالم به نه یو طالب به یو کمزوری انسان به د هغه د خبرو د وجه نه چې تا دې کس ته ولېږل او هغه یې واوري د هغه په زړه باندې اثر وکړي الله یې حق ته راواړي د دې د وجه نه نرمي په خپل دعوت کې پیدا کړي د تشدد نه کار ځان وساتئ زمونږ ډېر ملګري اهل حدیث چې په کور کې یو کس اهل حدیث شي بیا دا ډېره بد اخلاقي شروع کړي د نورو خلکو سره دا وجه چې ډېر وخته پورې دا نور خلک د ده نه متنفره او بیا ورسره نه اهل حدیث کېږي زما یو ملګری دی هغه ته ما وویلې مې ستا په کور کې د پلانکې قاري دی دا اهل حدیث شو که نه دا ولې وایي نه مولي صاحب اوسه پورې مقه شانتې دی سختي کوي را سره مې زما په ذهن کې یو نقشه ده هغه کار خو ته نه کوې وایي څه نقشه مې ستا به په کور کې په دې باندې لانجئ چې زما مولا داسې او ستا مولا داسې وایي بالکل داسې ده نو مې ستا د دعوت دپاره او د سلفیت د عقیدې دپاره د مانع د جوړېدلو عظیم سبب هم ته ګرځېدلی داسې مه وایه چې ستا مولا کمزوری او زما زورور داسې ورته ووایه راځه ستا مولي صاحب هم مولي صاحب دی او زما مولا دی د دواړو خبره به واورو یو ورځ به زه ستا مولي صاحب ته کښېنم یو ورځ ته زما مولي صاحب ته کښېنه دواړه مولیان دي موږ په دې کې نه مداخلت نه کوو او تا نه پوهېږو چې د چا خبره حق او هغه ته به کښېنو او د هغه خبره به ومنو هغه زما دا خبره ډېره خوښه شوه وایي په والله العظیم ستا دا خبره زما دې زړه ته کوزه شوه زما ټول عمر د هغه سره په دې لانجئ چې ستا هغه پلانکې مفتي سره هغه خدا کار کړی دی او ستا هغه پلانکې مولا دی هغه خدا کار کړی دی نه زما محترم دا زما او ستا د دعوت دپاره ډېر غټ رکاوټ ګرځېږي که د باطل پرستو سره هم کېناستئ او ښه درته پته ولګېدله چې دا د کوم مولا پسې مونځ کوي په هغه کې دا نقصان دی ته د هغه مخې ته د هغه نقصان مه ذکر کوه ورته ووایه ته مولوي صاحب دی راځه زه به هم در سره لاړ شم یو ورځ به ورته کښېنم او راځه ته هم زما خواله یو ورځ راشه د جمعې په ورځ به د پلانکۍ مولوي صاحب جمعې خطبې له لاړ شو بیان به واورو نو په خپل انداز کې نرمي دا پیدا کوي نو الله سبحانه وتعالی به زمونږ د دعوت ته هغه ترقي او پرمختګ ورکړي او درېیمه خبره چې مهمه ده هغه محنت او کوشش چې دا ټول بیان ما د هغې دپاره محنت او کوشش چې د دعوت دپاره یو جذبه پیدا کړو په موږ کې هر سړی داعي جوړ شي که تا ته خپله څه نه دي زده راولګېږه د عالم بیان په موبایل کې دی نشر یې کړه که خپله درته څه نه دي زده راشه د مولوي صاحب خطبې ته کښېنه بیان ته کښېنه یو خبره یاده کړه لاړ شه کور کې بیان که خپله درته هېڅ هم نه زده یو کس راوله او هغه خپل کور ته ورته ووایه چې یاره مولوي صاحب زمونږ په کور کې دا مسله بیان که هېڅ هم درته نه زده یو کس د لارې نه راونیسه راځه پلانکي ځای ته نن مولوي صاحب را روان دی د هغه بیان ته به کښېنو دا خبرې به واورو دا هم ستا دپاره دعوت ټول به انشاءالله داعیان جوړېږو که نه د الله سبحانه وتعالی نه موږ سوال کوو چې الله سبحانه وتعالی دې موږ کې دا ماده پیدا کړي زما محترمو دا ډېره ښکلې ماده ده که زموږ نوجوان نسل د ګمراهۍ نه بچ کوو نو دا ماده به ځان کې پیدا کوو چې دعوت به شروع کړو او د دعوت دپاره مهم څیز دا دی چې د خپل کور نه به دعوت شروع کړو ابراهیم علیه السلام چې د توحید دعوت د آغاز شروع کړو داسې ونه کړه چې یو غټ جامع مسجد کې ودرېدل او د توحید دعوت دپاره اعلان وکړو
څه طریقې کړې وه د ټولو نه اول راولګېدل وی ویلې چې یاره زما دا پلار خو مشرک دی دا خو هم د دې نورو شیزونو د بوتانو بندګي کوي پلار ته ولګېدل ورته وی ویلې پلاره د دې شیزونو نه قلار شه دعوت یې د پلار نه شروع بچی له پکار دی چې په کور نه اول دعوت شروع کړي پلار له پکار دی چې د کور نه اول دعوت شروع کړي د کور نه چې دعوت شروع کو الله سبحانه وتعالى بیا ستاسو د دعوت د دایره وسیع کوي او رو رو رفته رفته خپل گاون کې جمعات کې رو رو وستا په دعوت باندې الله ټول کلو ته حق نصیب کی ټول کلو ته هدایت نصیب کی الله رب العالمین نه دعا غواړو چې الله دې مونږ کې ماده پیدا کړي چې د الله طرف ته دعوت وکړو د الله د نبی سنت طریقو طرف ته خلق راوبلو او الله دې مونږ ته توفیق راکړي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې خپل عمل وکړو الله رب العالمین دې چې دا کومې خبرې مونږ وکړي په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور